یادې سیالۍ د لغمان مرکز مهترلام ښار په 500 کسیزه جمنازیوم کې د پهلوانۍ دوستانه سیالۍ تر عنوان لاندې د بدني روزنې او ورزش امریت او د پهلوانۍ فدراسیون په ګډې همغږۍ د 80 جوړو ترمنځ پیل شوې چې پکې د لغمان، کابل او ننګرهار ولایاتو ورزشکارانو ګډون کړی و. د پهلوانۍ فدراسیون رئیس د یادې سیالیو موخه د پیاوړو استعدادونو برسېره کول یاد کړل. درې ولایتونو اشتراک لري چې خپل لغمان ولایت، کابل او ننګرهار چې د درې ولایتونو ترمنځ د 80 جوړو یعنی 160 پهلوانانو ترمنځ بدلته د یو د بل پر وړاندې به مسابقات یا سیالۍ ترسره کیږي چې دغه سیالۍ زموږ هدف او مرام ترې نن دا ده چې موږ د لغمان ولایت دغه پهلوانانو ته دا زمینه برابره کړو چې دوی توشکې سره مسابقات سره آشنا سي او د دې په دوام کې به دوی په د افغانستان په ملي مسابقاتو کې نتیجې اخلي، حتی د نورو ملکونو د سفر مستحق به ګرځېږي. بل لور ته لوبغاړو د داسې سیالیو هرکلی وکړ او له مسؤلینو د ورته نورو سیالیو غوښتنه وکړه. لغمان ولایت کې چیلنجي سیالۍ دي او ډېرې جالبې خوندورې لوبې دي او دغه مسابقې موږ ته ډېرې ګټورې دي په دې باندې موږ تشویق کیږو. او بله خبره دا ده موږ ډېر زحمتونه ډېر خواريان ایستلي دي، باید موږ کوشش وکړو چې بارګ ملکونو کې لوبه وکړو. دا لوبې ډېرې ګټورې دي موږ لپاره. ځوانان د نشه یي توکو څخه ژغورل کیږي او د پټ استعدادونه راښکاره کیږي او موږ کولی شو یو سالم رقابت له نورو سره ونیسو. کنه د فدراسیون څخه غوښتنه دا ده چې دې په شان نورې لوبې هم موږ ته برابره کړي تر څو ځوانان تشویق شي. د یادونې وړ ده چې تېره ورځ د لغمان ولایت پالنګار ولسوالۍ کې د 40 لوبډلو ترمنځ د اقصی جام ټیبال کرکټ لسوریه سیالۍ هم ترسره شوې وې.